بیخي زیات مونږ د خدای د سیل سټډیو کته سو پوسو بدرواغو کې ونیول شو وکړه د کابل ادارې مشران به بیا په کوم پانتون د برید پلان لري پلان خو ګوره د شل کاله د دې پلانونه دي او دوی خپل پلانو خپل سر ته نو پلان ورسول او نو پلان دوی ورسول نو دا پلانونه خو بس د ملت وزن د ملت به د وزنی او ملت په یو په بل نوم باندې قتلوي کله په سړکونو کله په مدرسو کله په پانتونو باندې کله د نور د مکه د وزن د کوي د یو عادت او د یو فن په اخلي لکه څنګه رسي امریکا دغه سي اوس خپل اقرار وکړ چې موږ دغه سي په افغانستان کې د افغانانو په وزن را باندې خوند اخیستل او یغه ته نډالونه ورکېدل ما بوز مخکې دا ویډیو وکټله او یغه فوجیانو بیا د خپل نډالونه ورزال کړو او بیا د افغانستان ملت بکن راوغتله چې موږ د افغانان وزلې دي او شهیدان کړي مې دي پوښه نو د دغه کار کې سبدا ده او لدې پرته دی بل پلان نه لري د افغانستان د پرمختګ د افغانستان دی یوالي پلان کتعین دی لري او نه به جوړ کی ما خپل مایک باندې طالب جان आवाज کې د مشکل افغان آرمی اوه سلام علیکم افغان آرمی مایک د خلاص کا دا کوم اخلاص کو تاسو نه دا پښتنه رقم تاسو طالبان سلام علیکم السلام علیکم مجلس وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کم یو دا ام سره کم یو دا قاری او جنرال مبینی کې تاسو اوري تاسو طالبان یاستئ طالبان دی وایي تاسو چې یاستئ وظیفه نه هم افغانان طالب دفاع څنګه دلته کې اوري عام افغان طالب دفاع نس کولای تاسو کې دولت زي افغانستان دولت همکاري مورونه ټول په دولت کار کوي زمين حیث یو آزاد افغان حق نه لرم چې طالب نه دفاع وکم نو زه ته ما دا پښتنه وکړه اوس ګوره زه ته نه راوایم ما به قطع کې نه ګورم مبینا نه مې قطع کې نه به جنرال صاحب وای لیوانه ما دي زوی په جای ته راځي مبینه په لندن کې ماشټري اخیستې ده ګوره او خود نو خبره ته غوښه زه اوسم لیکچر ورکوم زه دا حق لرم من حیث یو افغان کني لرم چې د طالب نه ملاتړ او دفاع وکم نو ته ما ته چې ته طالب یې کنه ته ما ته زه نه یم طالب خدا حق لرم کنه چې طالب نه دفاع وکم اما افغان ما افغان دفاع نه کوي ولې نه کوي زي ما عام افغان يمكن يا زلمه قاري دا قاري خوسته ده چې دنه حسام درته وکم قاري سره مهرباني وکړه طالب زه خو نه یم سید هو سپینه به وایي زه سپینه وایم زه نه یم طالب قاري سره مهرباني وکړه طالب کنه تاب سره راوخستله زه وایم چې ورور تاسو کې چیرته کوم سوال لرئ سوال وکوي دا به معنی پوښتنه خو نه جواب ته اړتیا لري او نه سوال دي څه لري مونږ ته پوښتنه وکړو الحمدلله ګورځي یو نشته مکتب باندې د سینما اسنه چې موږ تعلیم وکړي او زه لا غزوانانو نه چې ماته حکمتیار یا طالب ما ته لګي جهاد په نوم ما ولې جنت تاسو لوري الحمدلله تعلیم کړه مکتب دې شل کلم یو کلم ظلمای ما وري نن زره باید محترم جنت خبره ګوره جنت خو یو چاغه ته ویلی چې د شیعاګانو په اړه ویلو کنه چې د شیعاګان بم جنت ته ځي منطقي باسه برازو قاری جنت خو څه غجل نه د جارتوب ورځي کنه جنت خبره پرې جنت ته هر څوک نه ځي جنت د خبر سوال وکوه بس بیا د بیبنه کې په ادب بغږی سوال بدیم د ادب په چوکاټ کې وي ته د اشغال په وخت کې پیدا شوی کله چې امریکانو افغانستان باندې ارغال کوي نو ته په لومړي کال باندې تولد شوی صحیح شو ما درته رسته ما دي زوی په جای نو تر راځيږي اوس مونږ ته مبینه او قاری او خبره لګ انسانيت زده سوال د پاداب کو مهرباني مبینه قطع کول مکه وګوره کبه قطع کول کې بیا زدر نظم قاری صاحب باندې مونږ زو اور درنه مونږ زرنګ دی ورکسه بیا عقل دبل رو راوخله د سوال راوخله مهرباني زه په مخه ده
چېرته سبق مابق ووایه چېرته تعلیم دې نیمګړی پاتې هغه وایي تا په دې غټو خبرو څه صفای صاحب مهرباني وکړه اروپایي ملک سوسیال مسیال خوري صفای صاحب مهرباني وکړه صفای صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ستر جنرال مبین او قاری صاحب خوسي او ټول اوریدونکو او لیدونکو دا ټامیان غلامان چې دي دا هیڅ د بخلو وړ نه دي دوی هیڅ د ترحم وړ نه دي دوی ته باید داسې درس ورکړو لکه څنګه چې امریکایانو روسانو ته هم ورکړه دوی هیڅ داسې کوم کارنامه کوم لاس راوړنه نه لري غیر د اوریاني غیر د پایشي دوی غواړي چې زمونږ معجبه ښځې غواړي چې د اروپا غوندې توپدانګانې ترېنه جوړې کړي دوی نور هیڅ کومه ښه لاسته راوړنه نه لري د دوی صرف همدغه شی باسازي ده سرک جوړونه ده وطن جوړونه ده دا وطن موږ بیخي دغه رقم جوړ نه غواړو قدرمن نظر مو ستاره څه سوال کړی قدرمن خیر سه کمانډو مهرباني وکړه خدای دې کې ستاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ستړی مشو جو قاری صاحب ته شکر مبارک صاحب ټول د لایف کتونکو ته قدرمند عزتمن مسلمانانو ته ټول ته ګډي ګډي سلامونه مهرباني وکړه مبین صاحب خبره ده چې د پانتون ته څه ضرورت دی چې په پانتون باندې یو سړی حمله کوي دا اصلي د دوی درواغ دی پروپاګند دی چې دوی استعمالوي ورده سه په کندهار کې چې بسته کنډه کې نیولې و تسلیم سو روغ رمټ علاقې دا غو دی پاتې وکی نو دغه مې خواهش دی بس دا غلامان د خدای شرمولي دی وادي ورته کدنه که خدای نه وي شرمولي نو دوی باندې چې وبغاري نه ولای دا د اسلام سپېړې مخ خړلې ده دا غونه پکې دی وسه دا غونه ورکول غواړي دا په ټول عمر واته مرګ پرې ستاسو مخ کې دا غونه پراته دي قدرمن علامه عزت کا قیام حق سلام علیکم کماندور مننه خیر قیام حق السلام علیکم اول سلام کومي کری سیوتا او مبین سیوتا او شاهین وردک سیوتا الله دو کی چې قبول منظور شي مننه خیر وعلیکم السلام دا څه ټیم زر سمې خو بس نه فهمم چې دی چا په لوس کې سټوډیو اکثره زبلکې کم بلاک شمه نه دا سټوډیو کې مشکل ده سټوډیو کې څه ګوره هجوم زیات شي په خپل دلته مونږ ته ستونزه راشي څوک چته و چتیږي نه څوک ته کو کته کیږي نه نو په دې خاطر یو کس مونږ سټوډیو کې دې لپاره کړی چې دلته کسان کوم چې هغه کته کې څوک چې هغه یو خبرې کوي مهرباني وکړه ډیر مننه سلامات اوسې خوشحال دی دا کومه موضوع چې د کریسب چې تاسو راوړی دی دا ډیره زبردست موضوع دی دغه خاینانو همدغه ترتیبونه دي پلانونه دي د ولس لپاره جوړوي او ولس قتل کوي په خاطر دي دغه چې بیرته د امریکایان یا کوم خارجيان تاسو فانه دا خو بیا خاطر شو حماد صاحب سلام علیکم راخلم د بیا کوشش وکړم چې لږ زره جای ته تغییر ورکړي چې حماد صاحب سلام علیکم حماد صاحب مایک مخلاص کړئ ورور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنرال صاحب ته او قاری صاحب شاهین وردک صاحب ته او د لایف ټولو لیدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم الله تعالی دې وکړي چې ټول جوړ او روغ اوسئ جنرال صاحب بس دا ډېر ښکلې موضوع ده دا خو ټول ولس ته معلومه ده چې دغسې جنایات چې دي همیشه دغه د کابل اداره ترسره کوي او په دې خطر باندې چې د ولس اذهان واړوي و دې خواته چې طالب داسې کارونه کوي نو بس ډېره خوندوره او ښایسته موضوع ده په دې باره کې مې راخیستې ده الله مو قدر وکړه عزتمن شئ رضا څه ملنګه زندگی مهرباني وکړه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب ته او د سټوډیو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام مهرباني مننه ژوندی اوسئ موږ هم لایف تعقیب کړی نه د موضوع شروع راکړو موضوع د کابل ادارې مشران بیا په کوم پوهنتون د برید پلان لري مهرباني دوی خو دایم د ولس شهید کړی دی خلک بمبار کړی ده مسجدونه بمبار کړی دي نو دوی دغه هدف نه ولس ده او علما یې هدف ده نور وطن ته څه نه دی
برابر کړي. دغه زما نظر به ان شاء الله خیر. اول ورځ به ان شاء الله مننه قدرمن شه رضا خان همداد مهرباني وکړئ سوال ته مراشه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه مبین صاحب تاسو ته او ارشد سلام. خوشي شاهین وردګ صاحب ته د لایو ټولو ګډونوالو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ وي. مننه قدردان شه. جنرال صاحب دوی خو همیشه هم دغه کوشش کوي چې دغه د خلکو اذهان یو په طریقه باندې تبدیل بدل کی چې تر څو واټن یا فاصله رامنځته شي د ولس او د طالبانو ترمنځ. خو ان شاء الله دا هیڅ کله نه کېږي. زه خپله اوس د لغمان ولایت یم، بیا په لغمان کې د الینګار ولسوالۍ زموږ ټوله ساحه تقریبا دغه یو تور پټه سړک چې دا په دې د دولت خلک ځي او راځي، نور ټول اوس ان شاء الله په طالبانو پروژې روانې کړي دي. چړیګانې سړکونه دا اوس ښه ډول روان دي، پخېږي. ټول د کلي څوک مشران دي طالبان دي، ټول د کورو کلي خلک دي، ټول کورو کلي خلک دي، هغه خلک دي پېژنګلو خلک دي، بهرني پکې څوک نشته چې موږ وایو چې د لرو زموږ پرتو جیانو خلک یو دلته به یا په چا ظلم وکړي یا به د چا خبرو مني. یعنې ښه ولس ورسره خوشحاله ده. دا هېڅ د منلو وړ نه ده چې دوی په داسې طریقو باندې دوی یو ډار خپروي د خلکو په ذهنونو کې چې طالبان به داسې کارونه کوي او طالبان باسې کوي. دا د دوی یو دروغ دي. انشاءالله طالبانو سره د ولس مینه په زیاتېدو ده او په کمېدو نه ده. مننه قدردان شه. ثاقب صاحب مهرباني وکړئ. خیر سلام عزت کوشش وکړئ لاندې هغه وکړئ چې ملګرو ته ډېره توافق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ او غاګ دې راځي مهرباني وکړئ. او اورم دلته ستونزه ګورئ تاسو له خوا بیا نو بیا موږ نه ګیله کوئ. ثاقب صاحب محترم دي تا عکس دې ودرېد او خبرې د ما ته خو کټ کېږي. دوباره بیا راشه. سرباز صاحب مهرباني وکړه سوال ته دې راشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرباز صاحب مهرباني وکړه. نن مې ځکه تاسو ټولو ته هر یو راواخیسته چې د آینده دپاره بیا دا شی زه نه منم. دلته راځئ هېڅ هم نه وایئ. څوک وایي دیدان مې درسره وکړه، څوک وایي ومې لیدلې، ویلې خو مې هسې نو سټوډیو ولې راته اشغال کوي نه کوم داسې نظر دغه یو دا پکې تکړه هلک و چې د موږ منطقې کې صرف توره لیکه ده او ځي او راځي پې باندې ده خبیثان دا د کابل ادارې والا نور ټوله منطقې د طالبانو په لاس کې دي. یو څه د خپل کلي د ماحول د دغه امریکانو وحشتونه، د کابل د ګوډاګۍ ادارې وحشتونه په دغه باندې یو څه نظر ورکوي، نوي معلومات راوړئ. 3 صفحې خو سلام احترامات قدردان محترم الله معزت وکړه. د لایو خپرونې ټیم د موږ ډېر لږې کوشش وکړئ چې هغه اصلي موضوع ته راشه یو څه که څنګه شاهین صاحب. بالکل مبین صاحب واضح خبر ده دل خلک ډیر نوښ منتظر دي سوالو دي. قاری صاحب هم د مثلا اوس سټوډیو کې داسې خلک بیا راځي چې هغوی خبرې کړي دي بیا هم راځي. نو ضرورت څه ده خبره دې وکړه لاړ شه. نورو ته واخ ورکړه. نور تر څو پورې دلته افغانان راشي هغه څوک چې غواړي چې یو څه وایي هغوی ته وخت پیدا سي. دغه شوق مه کوئ چې سټوډیو ته بار بار راځئ موږ ته هم تکلیف راکوئ د موږ د لایف د تخریب سبب ګرځئ. نو جار افغانستان آرمی مهربانی وروره. جار افغان آرمی دا خو یا ورته دا راغلی هم و زه مبینه دا پوښتنه کوم وروره ته نه ودرېږه تا خو زه بیا سټوډیو ته نه راځم او که اجازه نه راکوي چېرته راغللې خط مې درپسې لېږلی ودرېږه خط مې درپسې لېږلی و رقم مې در لېږلی وه نانوات یې درغلی یم چا درته ویلي چې راسه هغه د تیزان ښار وړای نه سي و دلته مې قطع کړلې بیا هم راغللې عجیبه شاهین صاحب دا خلک پوهې که یاره خپله یې وویل زه بیا نه راځم او ما پرېږده لکه بل قاري عیسی چې لاړه تا د هغو سره ځان شبیه کړه نو په ما ته ستر جنرال مبین خان وایه جبران مې در باندې وایه جنرال یم رسمي رتبه مې ته وروره داسې نه ده چې ورور دوستم غوندې راغلی یم او بس خالي هلته ناست یم ستر جنرال مبین وایه پس له هغه وخت درکړم مهرباني افغانستان ګران دی آرمی ګرانه ده خو دا د آرمی جنرال ده وایه چې د افغانستان ملي اردو باره کې راته جواب را
جنرال لا توای کنه ډونالډ ټرمپ که دا مبینه د ډونالډ ټرمپ پیسې خوري ورته راځي بلته لایک ورکړي د نورونه دلې زیاو بیا بلاک یا افغان آرمی کی بورڈری یا کے پدر و مادر لوتی غال ڈاکو جماعت نچا پڑے پٹکا شاما پٹکا شتو پٹکا دا خلق پا آرمی کی دی نو دی پا آرمی نشید هم اولی اردو که لاسما چوا واخلا مهربانی وردک سه مهربانی وکړئ تاسو خپل مایک خلاص کړئ ضیاء الحق وروره مهرباني وکړئ مایک هم خلاص کړئ چې راشئ مایک خلاصوئ مهرباني سلامونه اول جنرال مبین صاحب ته او شاهین وردک صاحب ته او د لایو ټولو ګډونوالو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم الله دې وکړي چې جوړ وروغوي مننه قدردان مهرباني مبین صاحب یو نظر اخلم ما نظر ته دا کنه مې دته چې ټرمپ کامیاب شي چې بایدن ته مبارکي لګیږي آیا هغه به ټرمپ ته مبارکي ولګي یا نه بایدن د پریا مبارکي به د ټرمپ ورکون ورته کوي دې اکله کوم په خپل وضاحت ورکړي نو ډېر ښه وي ګوره ضیاء الحق صاحب دا بې شرمه خلک دي دوی شرم نه لري دوی حیا نه لري دوی عزت نه لري دا چارجر راکړه چارجر دوی وجدان نه لري دوی څنګه په بې شرمۍ ټرمپ ته بایدن ته مبارکي ورکړه چې لا تر اوسه د انتخاباتو نتایج معلوم نه دي همداسې له ټولو مخکې ټرمپ ته هم ورکوي پوه په دې چې اوس ټرمپ ویلي چې زه دوی نه پرېږدم چې چا جو بایدن ته مبارکي ورکړې ده یو باراني سما او د دجلي سیند ته بیان شو اوس نو دوی به له هغه نه له جو بایدن نه مخکې ټرمپ ته مبارکیانې ورکوي موږ ته مهمه نه ده که ټرمپ وي که لیونی سپای وي که سکاټ میلر وي که ببرشیر وي که ګیداړ وي چې هر څوک د امریکا ولسمشر کېږي فوج به له افغانستان نه باسي ابه د موږ لاسپوڅی وي موږ کوشش کوو چې سپینې ماڼۍ ته خپل لاسپوڅی نه باسو د امریکا په انتخابات کې اوس هم د موږ مداخله روانه ده موږ آزاد افغانان مداخله کوو تر څو د رای اخوا دوخوا کو دوه سره حکومت ورته جوړو جو بایدن به اجرایه رئیس وي دا بل به ولسمشر یا به ورته دی به هغه کو شاروال کو بس مداخله پکې کول روانه ده مداخله به خبره فکر سره جنرال صاحب څه رقم چې د موږ په د جعلي دولت کې په د دروپګي دولت کې امریکا ګوتې وویلې موږ افغانان هم حق لرو چې د دې په انتخابات کې ګوتې ووهو 50 په 50 حکومت ورته جوړوي جنرال ورته جوړوي اوس لګیا ده درګار ته لګیا 50 نه د 25% شاهین صاحب ځان پوي کا دا اوس د انتخاباتو کمیسیون ته د امریکا ما ویلو چې 25% 25 جو بایدن 25 ټرمپ 25 یو مرسل 25 بل مرسل په پارلمان کې دغه خپل ګډاګیان کې نو مداخله کوي د سنا په مجلس کې مداخله کوي بس مکمل امریکا حکومت باید موږ په سیاست اخوا دوخاسي ځکه امریکایانو کې شفات نه دي د سوال دلته وکړه په افغانستان کې چې اوس مجبور موږ په انتخاباتو کې مداخله کوو واده ورېده مبارز افغان صاحب مهرباني وکړئ سوال وکړئ چې زه ډیر خلک دي یا خپل نظر په دې موضوع باندې رسولان ورکړي مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سر جنرال صاحب شاهین صاحب ته ازیارمل ورور ته قاضي صاحب ته قهرمان د خپل سلامونه نه کی پرځنی وړاندې کوم دلته زما یو پوښتنه ده مبین صاحب لتا څخه مبین صاحب د کابل غلام ادارې مشران هڅه کوي چې بل پوهنتون هم تر برید لاندې ونیسي دغه په نظامی ډګر کې ماتې خورلې اوس څنګه د اکاډمیکو ځایونو ته دوی پاملرنه کړې ده او د اکاډمیک ځایونه تر برید لاندې نیسي د دې موخه څه ده په دې کې که لنډ ځواب راکړي ډېر مننه الله مو خوشحاله کړه سوال دې لسه مننه قربان مشم جنرال صاحب پوښتنه مې دا وه چې نظامی ډګر کې لله الحمد کابل مزدوري ګوډاګۍ ادارې ماتې خوړلې دوی اوس څنګه د کابل پوهنتون د برید څخه وروسته نور پوهنتونونه تر برید لاندې نیسي تر څو د اکاډمیک ځایونه ولې دوی تر برید لاندې نیسي د دوی موخه څه ده چې د اکاډمیک ځایونه لکه پوهنتون ښوونځي او دا ځایونه تر برید لاندې نیسي د دوی موخه څه ده په دې اړه افغان مبارز صاحب دا که د افغانستان جګړه ځپلي هیواد کې له هر شانه ته پوښتنه وکړي ان شاء الله دغه به ډیر مناسب ځواب درکړي په پوهنتون ولې شل کاله مخکې طالبانو برید نه کول به د شلو کالو کې نه کول
په دغه تعلیمي ادارو عاملونه کوم د اوبو بند د طالبانو لخوا موږ ته وښیه، کوم سړک کوم پول چې دوی وایي سړک هله په غزني کې 500 کیلومتره سړک ټول افغانستان کې نشته. طالب دومره بیکار اوسه یو چاره ته نن ډېر په غوسه کې وایي طالبان دا سړکونه ولې قلبه کړي دي په هغه کې په غزني کې مال خو مځکې ټول تاسو غصب کړل. طالب مجبور ده سړک قلبه کې جوار پکې وکړي که نه ده همداسې نه طالب 500 کیلومتره قلبه کې خو مځکې هم غصب کړلې یوه توره لیکه پاتې ده دغه پاتې ده دا مجبوره مونږ قلبه کو خپله پکې غواګانو ته جوار مار وکړو. شاهین صاحب کابل کې مدیر صاحب کابل کې دومره ځای نشته دی چې حداقل سړی خپل مړی ښخ کړي. اوس د کابل تپې د کابل د چارګر د غونډ ځایونه چور شول، خلک چې مړی یې وشي ذاتي مجبور اطراف ته یوسي. دا واقعیت دی، کابل مطلق ښارونه چور شول، دغه یو سړک پاتې ده خلاص. دغه هم چې چور کړي دی مهرباني ذاتي بلند منظرونه ووایي خلکو ته، دا واقعیت دی. جنرال دلته دوه تناقضات د خبرو پښتون کې دی، لکه مثلا چې دوی د سړک دورانول ادعا کوي د کابل ګوډاګي ادارې ویاند وي چې د کابل د غزنی پکتیکا لوی سړک ورن شوی دی د طالبان لخوا. بیا په خوا کې چې د کندهار امني تش په نامه قومندان تادین خان وایي چې د وروزګان همغه یو انځور وایي، همغه یو انځور، همغه یو عکس دواړه خپور کړی دی. هغه کندهار د وروزګان خبره کوي. دا ډېر مهمه خبره. ګوره دغه سړک کله لغمان ته کش کی، کله لوګر ته ویسي، کله هلمند ته ویسي، هماغه یو خام دیوال څنګ کې ده. حیران دی دا سړک د کومې خوا ته تاسو کش کوئ، خو یا په لغمان کې چخ کوي یا په غزني کې پرېږدي یا په هلمند کې. دوی بیا راجګېږي وایي رسنیو کې موږ تبلیغات دي، تبلیغات به مو همدغسې چېرته برید کېږي د طالبانو بیرغ وړه له هغه نه نوي د ښځو بیکونه راوړه، د زیړه خاوره راوړه په هغه کې واچوه. دا د دوی تبلیغاتي جګړه ده. تبلیغاتي جګړه خو همدغه ده چې کوم سیمې طالبان ته ونیسي وایي دا یې تکتیکي شاتګ کړی. نو دوی د مړ نسه یو ورځ خو تکتیکي پرمختګ هم وکړه. هر وخت د 18 کاله دوی په دې تکتیکي شاتګونو کې تېر کړه. د سی آی ای د بلیکواټر جاسوس امرالله صالح ته چې کېنه وایي زه کابل کې امنیت راولم. خردجاله ته خو تا ځان امنیت ته نسي نیولی، د څه شي امنیت راولې؟ په کور دې درننه نه وتل غازیان خپل دیونه لته اینجا قدر غار بود از امو بر آمدم. دومره غار ته طالبانو مجبور کړ. کاش کې حالت در باندې اتل راغله ولدي شانه په دې ګولې باندې غلبیل کړه وای خو حالت باج سول کنه باج سولنو اصلګي دی بیا دي تا وګور هغه اصلګي فریاد دي څه ملګرو دی هغه کلیپ کچا سره یا صالح اصلګي ویا بیر خبريال خبرې کوي، خاص کر عاطف ماشال صاحب کدي مون غاغاوري دغه ویډیو یا نور ملګری دا ویډیو راقته کوي او ما ته راولېږي. دا ډېره مهمه ویډیو ده. خبريال ورته وایي اینجا چند تن کشته شده بس داسې وکړي چند تا کشته شد سلګۍ زړه دې پړه کوچو ده. ته څه کوې؟ ته دې ځان امنیت نه ساتې. قاضي صاحب محترم سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستر جنرال مبین صاحب تا ته شاهین صاحب محترم ته سټوډیو خالی کوي. شاهین صاحب خوشته شاهین صاحب ته ما ته اجازه راکړئ او کله خبرونه ختموم نو یو ټلیفون را تراغه زبر مهمه موضوع پیرمن سره اوس ډېره سلامونه احترامات. قهرمان صاحب که تاسو صبر وکړئ قاضي صاحب پرېږده قهرمان صاحب وغواړي چې خلک منتظر تاسو موږ سره اوسئ. مهرباني قهرمان صاحب. قهرمان صاحب مهرباني اوسم چې مهرباني د قهرمان صاحب مهرباني وکړه. سلامونه احترامات ستر جنرال مبین خان ته، قاضي صاحب ته، شاهین وردګ صاحب ته. زما یوه پوښتنه چې لنډه غوندې پوښتنه ده د شاهین صاحب د ستر جنرال څخه. جنرال صاحب دغه ټول خلک یا اقوام لکه جنرال صاحب فهیم شو، هغه مارشال شو، اوګب دی پکې ټوکري او دا دوستم چې وو هغه هم لاړه د جنرالۍ نه مارشال شو. نو زمونږ ستر جنرال مبین خان څخه دا هیله ده چې دا به څه وخت مارشال کېږي د خیر سره. دغه یو پوښتنه مې ده نو که دغه جواب راکړي. مننه. مسلمانه د مارشالي نه د امام دا ستر جنرالي ده رتبه مې ده همدغه مې بس ده نه مارشال کېږم نه په افغانستان کې مارشال سته. ستر جنرال یم وروره که څوک مني به رضاغه ده کنې په زور ځان پې منم پوه مارشالي مه ډزوئ لرې که هغه دوه مارشالان دي ملا که چندان شوي نه وي پوه سولې قدرمن
کنه د شاهین صاحب بالکل مارشال دې شته وایي مارشال زاید یعقوب صاحب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مهرباني وکړئ تر اوسه پورې مبین صاحب شته دی. مهرباني راځي مایک ما بندوي زه نشم خلاصولی. قاضي صاحب محترم مهرباني وکړه قاضي صاحب ته اجازه ورکړه. قاضي صاحب شته قاضي صاحب نشته دی ولاړ قطر همدلته موږ ګناه نه واخلو صاحب خپله قطر شاه سید محمد حمیدي سلام علیکم. سید محمد حمیدي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاهین صاحب محترم کته څه ویل لري تاسو غږ شته تاسو کې نشته غږ نشته مهرباني وکړه خپل مقدماتي وروستۍ خبرې موږ دغه یو شی ووایو چې څونه حملې چې په افغانستان کې شوي دي بنان د منبع او د مرجع د طرفه دی او خو د طرفه دی او کمیټې طرفه دی او دولت د طرفه یا د شرکت د طرفه اداره کیږي باطه کیږي او شای باطه دغه پلاس کړه دغه خلک چې پانتون تر وصل کیږي د واضح خبر ده چې د خپل کور راځي پانتون ته استادان وایي چې موږ چې ځو خپل پانتون ته تلاشي کیږو دروازې په خپل کې نفر ولاړ دي دغه نفر چې لاړل ګوره تو ور متکررا موږ وویل چې د جسدونه دي دوه شول کله چې دغه سوري شوی دی پاس دغه خاور رالویږي یا د سیمټ رالوي سیمټ رنگ هغه وي سپین وي اما د سره خاور د پټي خاور ده دی پیش دغه شی جوړ کړی دوه سوري بیا سوري سره هم شوی دي دونه سلا دي کوم شوله سره هم د سلا وړي د څلور نفر اسمان ته ولوتل بعد مرګ نه دی په دیوالونو شو کړي نشته کړي دي د بیرغ وړای ولې چې بګرام باندې حمله وشوله ولې بیرغ یې نه وړه هله خو بهترین ځای او دغه پانتون د کابل چې د حمله کولای طالبان یا ولس حمله پکړای دغه خو د ولس بچیان دي د طالبانو زمون دي دغه خو د لاسالي زوی نشته د غنی زوی نشته د عطای د بل زمون د نشه په لندن او په پاریس او په امریکا کې درس وای چې چیرې د عطا زوی وای چې چیرې د ګلبدین زوی وای چیرې د نورو زمون وای د حمله نه کېدل اما بنان چې د حمله شوی د مو د توپ زمونه شو وې افغان خپل زوی حلال نه کی او چې چیرې وجنی خپل کور کې تیار وجري ضرورت څه ده چې پانتون تر څو ورشي د وجلو ته د خپل اولادو پانتون تر څو ورشي بنان د غونډه صحافیاتي اسه هغه او دا خبر چې مبین صاحب دغه نشکړي موضوع چې بیا په چامله وکي ولس او خيار وشه د عمله پتا ده د عمله د خپل اولاد نه کوي د تا په اولاد کوي بنان د تا اولاد ته درځي یا په مکتب ته درځي یا مدرسې ته هر چیرې چې ګیر کړ تا اولاد بمباردي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مبین صاحب ډیر خلای په ورونو ته د ورونو نه یو جهان مننه قربان مسلم جر مسلم الله مو السلام علیکم. الله مقدردان کا عزتمند ملګرو چې لایف پرونی کوم سره ګډون کز مونږ لایف مو شیر ک نو کله یو نیم خبره مونږ درته دې په خاطر کو چې طبيعت مخربوي خپل مخاندار شي مونږ تاسو ورونه تاسو مونږ مخالفات موافقات دا لازمینه ده چې مونږ د یو څوک خامخا موافق دي لازمینه ده چې یو سړی د خامخا طالبي حقایق بدر کو وطنداران یو مسلمانان یو ورونه یو بل سره همکاري وکړو مرسته وکړو خاص کر هغه خلک چې زمونږ سره مینوال دي زمونږ سره په دلای پرونی ګډون کې زمونږ لایفونه شیر کوي تر نور خلکو پورې رسي هغه نه نړۍ مننه کو هغه ورونه چې راځي دلته اگر که طالب سره نظر مخالف د دلته په ادب په چوکاټ کې په خو اخلاق باندې خپل سوال مطرح کوي هغه زمونږ زړونه دي مونږ په سړا سینا قاری صاحب دغه جواب ورکوي نور ملګری چې هر څو دلته مونږ سره په سټډیو کې د دې خاطر مونږ دلته نه راغلي چې چاته وهینو زړونو کې مو دردونه دي افغانان ټول افغانان دردیدلي دي چې د حق اواز تاسو خپل غږ د نور ملګرو غږ تر نړۍ پورې مونږ سره رسوي تاسو نه یو نړۍ مننه د افغانستان د اسلامي امارت سرخندونکو مجاهدینو او غازیانو تاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړهیز قدرت له لاسه ورکړی او ډیر زر ده چې ان شاء الله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي. بپیش ای اردوی سربکف امارت اسلامی افغانستان دشمنان دین و وطن را تعقیب کنید نگذارید تا بار دیگر این ملت مؤمن و مجاهد را با بدبختی های غم انگیز روبرو سازند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقاف صاحب نو ته څه وخت راغله